په دې صحابو کې اول نمبر سره چې ده څوک دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ګوره، هغه یو ورځ د چا خواله لاړ، یو پټي له لاړ، یو سړي پټي کې کار کو دی، ورغه څه خبره و ورسره. په دې کې یو مرغه ته متوجه شي چې یو ونه کې ناست دی، دلته چې ټونګي مونګي وواله د دې ونې نه واوښته دی بلې ونې ته، دې ته متوجه شي. ابو بکر رضی الله عنه په ژړا شي او دا یې ویله چې ارمان دا دی چې كنت هذا الطائر، چې زه دا مرغه وایم، زه څوک وایم؟ دا مرغه وایم. زندگی به چې څونه وه هغه به مې تېره کړې وی، ونو منو کې به مې زندگی تېره کړې وی، بیا به مړ شوی وی. لا بغض ولا حساب، نه به بېرته راپورته کېدل وی، نه به را سره حساب وی، نه به را سره څه وی؟ حساب وی. حالانکه ما ته خو اوس الله دا وایي چې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. زه تا نه د دې نعمتونو تپوس کوم، د زندګۍ تپوس نه کوم، د ځوانۍ تپوس نه کوم، د مال تپوس نه کوم، د علم تپوس کوم، د ورځې او د شپې حساب در سره کوم. نو ارمان دا دی چې زه دغه مرغه وایم. د اول عزتمند ابو بکر صدیق رضی الله عنه اول نمبر پس د انبیاو نه دا اول نمبر مؤمن دی، او پس د انبیاو نه اول مقام د ده په جنت کې دی. او داسې نه دی چې دا خبر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ورته وایي چې ګوره ته جنتي، تا نه الله راضي دی، په وحي باندې دا خبره کوي. داسې نه زموږ استاد په شان وایي، نه د الله د نبي خبره ده ورته کوي او د هغه ذهن ته کوزېږي، هغه تصدیق کوي، صدیق دی. او د دې سره سره چې دی یېره پې دومره ده چې الله ستا حساب به لا څه رقموي. زه به ودرېږم تا ته څنګه، د دې وجې نه وجود بیا ټول رپېده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې زندگی تیره کړې ده د وجود په رپېدو یې تیره کړې، د دین په عمل کې به ښه قوي و، خو د الله مقابل کې به رپېده، د الله مقابل کې به جړغونی و، د الله مقابل کې به عاجز و، تواضع و. چا ته چې به یو خبره وکړې، یو خبره بېرته به سوچ د کوي چې لکه د دې خبرې په اساس که دا سړی خفه شوی دا ما ته قیمت کې لاس راواچوي، بیا به زه څه کوم؟ بېرته به ورته معافي بیا ته وغوښتله. تقوا د عزتمندو دا څه ده؟ تقوا ده. تقوا دې ته ویل کېږي چې د انسان زندګي په رپېدلو تېرېږي، په ژړا تېرېږي، په حساب تېرېږي، د دنیا په غفلتونو کې نه تېرېږي، د دنیا په ډېرولو کې نه تېرېږي، د دنیا په حسابونو کې نه تېرېږي، د خلکو سره ضد او حسد باندې نه تېرېږي، د خلکو سره په بې اتفاقۍ باندې نه تېرېږي، د الله په کور کې وخت ډېر تېرېږي، د الله بندګۍ کې وخت ډېر تېرېږي. د دې د وجې نه زما عزتمندو ابو بکر صدیق رضی الله عنه شان دغه دی چې هغه څه کوي؟ هغه وایي چې ارمان دا زه دغه مرغه وایم، ارمان دا زه د ونې یوه پاڼه وایم، خو چې ما سره حساب نه وي، ما سره څه نه وي؟ حساب نه وي. وروڼو موږ او تاسې دا ومنو چې زموږ زړونه اوښتي دي، زموږ زړونه دې کې د الله یره نشته دی، دا ګډې شوي دي، ګټې دا خراب شوي دي. او د هغې اصلي وجه دا د عزتمندو چې موږ ځان ته ښه سړي یو، موږ د نورو عیبونه ډېر ښه پیدا کوو، خو خپل عیب کې سره نه سوچ نه کوو چې زما څه ګناه ده چې هغه زه اصلاح کوم. د نورو د ګناهونو تا نه تپوس نه کېږي، ستا د بدن متعلق چې کوم ګناهونه دي د دې نه تپوس کېږي.